حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ان الاعمال تباہت، دا اعمال چې دی وای دا په یو بل باندې فخر کوي. منځ د نور عباداتو ته وایي چې زه خو ګوره ډېر افضل ترین عبادت یم، ځکه زما فرضیت دا په اسمانونو باندې شوی دی او په ټولو کې اول زما فرضیت شوی دی او قیامت کې به د ټول نه اول زما ګورې تپوس کېږي. وای دا خپل وجه ترجیح ورته ذکر کړي چې ګوره یاد ساتئ زه په تاسو کې هغه عبادت یم چې ګوره زه په ټولو کې افضل یم. وای روژه راپاسي هغه ورته چې زه خو خپل نیونکو ته د ورځې د شروع نه واخله تر ورځې تر اخره پورې هغه مشغول ساتم، دا ټوله ورځ هغه چې کوم دی په عبادت کې ساتم. بل دا زما بدله هغه بدله ده چې هغه فرشتې نشي ورکولی، زما بدله خو به یو الله رب ذوالجلال ورکوي، او یا زما بدله خو به الله رب ذوالجلالي. زه د دې وجې نه په ټولو اعمالو کې خو زه افضل یم. دغه شان جهاد به راپاسي چې په اعمالو کې خو زه ډېر افضل یم، ځکه زما په وجه باندې د اسلام احیا ده، زما په وجه باندې د اسلام کلمې ته تقویت میلاویږي، زما په وجه باندې د مسلمانانو او د هغوی دین ته تقویت میلاویږي. زه په ټولو کې چې کوم دی اعلی یم. داسې وایي ټول عبادات چې دي وایي دا راپاسي او په یو بل باندې فخر کوي، یو وایي چې زه افضل یم، بل وایي چې زه افضل یم، بل وایي چې زه افضل یم. لیکن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي فقالت الصدقة انا افضلکن، وای صدقه به دې ټولو عبادات ته وایي چې تاسو خو خپل خپل ذکر کړه، لیکن زه په تاسو ټولو کې افضل ترین عبادت یم. د هغې اصل وجه وای دا ده زما کوونکي دا هغه خلک چې په مخ د ځمکه باندې څومره مخلوقات الله پیدا کړي دي په دغې ټولو کې قوي انسان وای دغه بنده دی. ځکه یو حدیث کې داسې راځي وای کم انسان چې کله صدقه ورکوي دغه انسان دا د دریاب نه هم زیات قوي دی، د غر نه هم زیات قوي دی، د وسپنې نه هم زیات قوي دی، او د سیلۍ نه هم زیات قوي دی. په دې هر څه ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات قوت والا او زیات طاقت والا هغه بنده دی کم بنده چې زما باندې عمل کوي او ما د الله د رضا دپاره ورکوي صدقه وایي. وایي د دې وجې نه زه په ټولو کې افضل ترین یم. او دویم دا زما په وجه باندې د الله غضب چې کوم دی دا بندیږي، د دې وجې نه زه افضل ترین عبادت یم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا اعمال په خپل منځ کې لګیایي په یو بل باندې فخر کوي، لیکن صدقه په اخره کې راوچته شي او هغه چې ګورې زه د ټولو نه افضل ترین عبادت یم.